په نړۍ کې تر ټولو زیات انسان وژونکي مخلوقات کوم دي؟ ډیری خلک په دې باور دي چې په لوړه کچه داړونکي حیوانات لکه زمري، شارک ماهي، لیوان او پړانګان د ځمکې پر مخ تر ټولو زیات انسان وژونکي مخلوقات دي. خو دا یوه ناسمه انګیرنه ده، ځکه په دې حیواناتو کې یو هم په هغو 4 ژویو او حشراتو کې نه دي شامل چې هر کال تر ټولو زیات انسانان وژني. د بیلګې په ډول زمریان او پړانګان د کال شاوخوا 200 انسانان وژني. دغه راز شارک ماهیان له دې هم کم انسانان وژني چې د اټکل له مخې په کال کې د 10 کسانو ژوند اخلي. دا شمیر هغه مهال ډېری کوچنی ښکاري کله چې د ځمکې پر مخ له تر ټولو وژونکو 4 مخلوقاتو سره پرتله شي. آخر دا 4 خطرناک او انسان وژونکي مخلوقات کوم دي؟ لومړی انسان وژونکی مخلوق ماشه په نړۍ کې یو له کوچنیو حشراتو څخه دي، خو د ځمکې پر مخ تر ټولو زیات خلک وژني. ماشه په نړۍ کې هر کال له 800 زرو زیات انسانان وژني. که څه هم دا حشره په مستقیم ډول انسان نه وژني، خو د یو شمېر خطرناکو ناروغیو د لیږد سبب ګرځي چې له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي، لکه ملاریا، ډینګي، چکنګونیا او ژیړه تبه. د ماشې له لارې رامنځته کیدونکو ناروغیو کې تر ټولو خطرناکه ملاریا ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال سلګونه زره انسانان وژني. دا ناروغي په ځانګړي ډول د افریقا په صحرایي سیمو کې ډېره عامه ده. دویم انسان وژونکی مخلوق انسان د انسان تر ټولو لوی دښمن دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په نړۍ کې دویم تر ټولو وژونکی مخلوق انسان دی چې هر کال شاوخوا 415 زره انسانان وژني. د دې وژنو ډیره برخه په افریقا او امریکا کې ثبت شوې ده. په دې کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی هم شامل دی او راپورونه ښیي چې ډیری ښځې د خپلو اوسنیو یا پخوانیو خاوندانو له لوري وژل کیږي. او همدارنګه په لویو جګړو کې لکه د امریکا او ایران جګړه او د روسیې او اوکراین جګړه چې کلونه یې دوام وکړ چې د انسانانو لخوا انسانان وژل کیږي. دریم انسان وژونکی مخلوق د مارانو ویره تقریبا نړیواله ده. د دې ویرې لپاره یو علمي اصطلاح هم شته چې اوفیډیوفیبیا بلل کیږي. ماران په نړۍ کې دریم تر ټولو زیات انسان وژونکي مخلوقات دي چې هر کال له 50 زرو زیات انسانان وژني. ماران په ځانګړي ډول په آسیایي هیوادونو کې زیات خطرناک دي. ځینې ډیر خطرناک ماران لکه تور مامبیا او کوبرا د زرګونو انسانانو د مرګ سبب ګرځي. د مارانو ډیری چیچنې نه ثبت کیږي، نو امکان لري چې اصلي شمیر تر دې هم لوړ وي. څلورم انسان وژونکی مخلوق سپیان د انسانانو تر ټولو ښه ملګري ګڼل کیږي، خو بیا هم هر کال له 25 زرو زیات انسانان وژني. سپي په مستقیم ډول ډیر انسانان نه وژني، بلکې د لیوني سپي ناروغي د هغوی د چیچلو له لارې خپریږي او د مرګ سبب ګرځي. که د دې ناروغۍ پر وړاندې پر وخت واکسین وکارول شي نو مخنیوی ممکن دی. هر کال په نړۍ کې زرګونه انسانان یوازې د لیوني سپي له امله ژوند له لاسه ورکوي چې ډیری په آسیا او افریقا کې دي. اوس له تاسو پوښتنه کوم، تاسو له کوم حیوان ډیر ډاریږئ؟ نظر مو په کومنټ کې را سره شریک کړئ.